فتنه دور کې یو پشمار سو علما پیدا شي چې پاغي کې درک وي احساس وي درد ور سره وي عقیده درديږي نن به اهل سنت علما دومره ډغري نه خوري خو ولی چیرته چې زمونږ استاد جماعتونه دي چرته چې زمونږ استاد زيونه دي دا رانه خونانو اشغال کړي دي هغه چارانه اشغال کړي چې دا چا د خپل علم د دنیا د حصول سبب ګرځولای دی بس الکه عقیده دې د سړیات سي غسر مې کار نشته ته خو چې ما په تنخوا په وخت راکې عقیده دې د سړیات سي هغه سره زما کار نشته خو چې ما ته په وخت سرمنې او سرسایي راکې عقیده د سړی دی هر شی وي خو چې ما ته د سخات او 10 روپۍ ملاويږي دا 10 روپۍ او 10 روپۍ د ستا په مړی کې ونخلي او زهر دي شه ستا په وګ باندې خدای عالم مسؤلیت پروت دی نه ته په دین غیرت وکړه خدای به درته محبین پیدا کړي که دلته د اسباب د رزق کم خدای به د هغې نه بل ښځی درکړي اسباب د روزۍ به درته برابر کړي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب څوک چې د رب کریم نه یریږي دا د الله تعالی وعده ده رب کریم وایي مخرج به ورته پیدا کړي لارې به ورته خلاصې کړم روزي به ورته ورکړم د هغه طرف نه چې د ده به ګمان هم نه وي الله تعالی دې موږ او تاسو علما د آخرت جوړ کړي امين خدای تعالی دې زموږ او تاسو په زړونو کې درد او احساس د آخرت را پیدا کړي درود شریف اللهم صل وسلم